یو سیاترینه ورځ د نن د پاکستان د ادارو دپاره د پاکستان د عدلیې دپاره چې یو سزا یافته سړی تللی دی د سپریم کورټ نه سزا یافته سړی تللی دی او هغه نن راځي او ریاست ولا پروتوکول ورکوي. کومو خلکو چې ډېر څلوېښت کاله زموږ ملکونه خوړلي دي هغوی له ریاست پروتوکول ورکوي او په پروتوکول کې راولي. منګه اسلامي جمهوریه پاکستان د امریکي اتحادیان یو، د هغوی غلامان یو، د هغوی په لاسو باندې زموږ حکومتونه جوړیږي، د هغوی په لاسو زموږ حکومتونه روانیږي. یو سړی راغلی و چې د هغه یې نه منل، هغه یې په جیل کې واچو. او کم سړی چې د دوایۍ په بانه باندې تللی و 4 کاله هغه دوایۍ پسې وګرځېدو، نن هغه واپس راځي. دا د دغه عدلیې په مخ باندې یو څپېړه ده. نن هغه راځي او ریاست ولا پروتوکول ورکوي. خفه کېږئ مه، زمونږ دا ملک به هم دغسې رواني، موږ به دغسې خواروزار یو، موږ باندې به هم دغسې د اغله حکمرانان راځي. خو یو عمران خان و چې په موږ کې دا شعور راوستو چې ډیل څه ته وایي. دی په ډیل باندې تللی او په ډیل باندې واپس راغی. دا موږ ته هر څه عمران خان خولی دي. موږ اوس هم عمران خان سره وو، مخکې هم عمران خان سره وو، او انشاءالله تر اخره پورې به عمران خان سره ولاړو. عمران خان زنده باد، پی ټی آی زنده باد، پاکستان زنده باد.